طبیبا وکړه علاجونه زما ننا ګوګل کې خوی زړګی کړي فریادونه زما د رنځور زړه طبیبا د رنځور زړه طبیبا وکړه علاجونه زما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې په دین باندې به عمل کول داسې وي لکه په لاس کې چې سکروټه نیسې او غټې غټې فتنې به ښکاره شي. د مشکات حدیث دی. راوي د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په خلکو به داسې وخت راشي چې د هغوی په منځ کې به هغه کس چې په مکمل دین باندې عمل کوي داسې وي لکه په لاس کې چې د اور سکروټه نیسي. درنو اوریدونکو، دا وخت اوس موجود دی او موږ یې په خپله سترګو باندې وینو. هره خوا د فحشا او بېحیایي کارونه روان دي. ښار او اطراف له فسق او فجور څخه ډک دی. په داسې حالاتو کې که څوک په دین باندې عمل کوي نو نور خلک ورپورې خاندي او تعجب به کوي چې دا څه کوي او په څه کې اخته دی. د ملک، وطن، کلي او کور د خلکو د پوښتنو او نیوکو لاندې به راځي. حتی ځینې مفسدین به ورته دا وایي چې هغه د محمد رسول الله د سنتو پابند دی، د الله د دین مطابق ژوند تیروي. دوی به ورته د ترهګر یا بل نوم ورکوي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دین باندې به عمل کول داسې وي لکه په لاس کې چې سکروټه نیسي. حتی په ځینې ځایونو کې به میرمنې ورته وایي چې په دې ټاکلې تنخوا زموږ چاره نه کیږي. ټول خلک رشوت اخلي، د سود کاروبار کوي، تی هم اخله. له ځان نه دې راته متقي او پرهیزګار انسان جوړ کړی. ملګري به ورپورې خاندي او وایي به دا وګورئ ږیره یې پریښې ده او له ځانه یې راته ملا جوړ کړی دی. بلکل درنو اوریدونکو، داسې ړوند ماحول به وي که چیرې کوم کس په موټر کې سفر کوي او د لمانځه لپاره ډریور یا موټروان ته ووایي چې موټر ودروه نو هغه ته به موټر نه درول کیږي. خو که چیرې د کم کس دنیوي مشکل پیښ شي او یا هم څه نقصان وکړي نو په داسې حالاتو کې د ټول خدمت او همدردي ته حاضر او تیار دي. نن سبا په دین باندې عمل کول له ټولې نړۍ سره جنګ ته غاړه ورکول دي. له سکروټې نه مراد دا دی که څوک د الله رب العزت نافرمانی کوي او ستا پرې زور نه رسي او څه ورته ویلی نشي نو له ډیره غمه به دې له سترګو نه اوښکې روانې وي. نن ورځ دغه منکرات، دغه فجایع په خپلو سترګو باندې وینو، خو دا قدرت نه لرو چې د دې منکراتو او فجایعو مخنیوی وکړو. نو له ډیره درده او له ډیره غمه به زموږ زړه او زموږ سترګې جاړي اوښکې به ترې روانې وي. که په دین باندې عمل کوي نو د هر چا بدې خبرې به اورې، ټول به خفه کوې، د دین د ساتلو لپاره به تاوان کوې. که دا ټول کارونه دې وکړل نو بیا به ته دینداره شې. خو ډیر غوره او نیکبخته خلک همغه دي له چا سره چې یوازې د الله رب العزت د خوښي او رضا غم او خیال دی، او همغه خلک غوره دي چې له دنیا نه یې مخ اړولی دی، د چا پروا نه لري. الله رب العزت دې د دې فتنو په دور کې په موږ باندې رحم وکړي
الله رب العزت دې موږ د قرآن او د سنتو پابند ولري او د دې فتنو نه دې موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. د دین د درد پیدا کولو او د بددینی له فضا څخه د وتلو د قوت ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړئ او د دیندارو خلکو سره په مجلسونو کې ناسته ډیره اړینه ده. کوشش وکړئ چې په هغو مجلسونو کې او هغو کسانو سره کینئ چې هغه دینداره وي او هلته د دین خبرې اترې کیږي. کله چې یو انسان د بېدیني له ماحول څخه معصیت او ګناه اختیارولی شي نو نیکي فضا ته په رسېدو سره نیک عمله هم جوړېدلی شي چې نیکانو سره کینی په هغه مجلسونو کې چې هلته د نیکي خبرې کیږي الله رب العزت به یې نیکبخته کړي ځکه دواړه مجلسونه په انسان باندې خامخا تاثیر لري. که چیرې د کوم لامل له امله له متقیانو خلکو نه لرې یاست نو له بېدینه خلکو د فاسدو خلکو نه هم ځان لرې وساتئ ځکه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ډیر ژر به داسې وخت راشي چې له مسلمان سره به تر ټولو غوره مال د هغه څو اوزې وي دغه اوزې به له ځان سره واخلي او د غرونو لوړو څوکو او ځنګلونو ته به ولاړ شي او چې په خپلو اوزو سره د غرو په څوکو او همدارنګه په ځنګلونو کې ژوند کوي د فتنو نه به ځان ساتي او خپل دین به مخکې بیایي. همدارنګه د بخاري او د مسلم په بل حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په نږدې راتلونکي کې به فتنې را پیدا شي په دغه وخت کې به ناست کس له ولاړ څخه غوره وي ځکه ناست کس د ولاړ کس په پرتله له فتنو بچ وي. ولاړ کس به له روان کس څخه غوره وي او روان کس به له منډه وهونکي کس نه غوره وي. کم کس چې فتنور وي فتنو ته له ورایه ګوري او یا یې اوري په فتنه کې به ښکیل شي نو په همدې خاطر په هغه وخت کې چې هر چاته د پناه او ژغورنې هر ځای په لاس ورشي هلته د پناه واخلي او د فتنو نه دې وتښتي. د فتنو په وخت کې ځان د الله رب العزت په ذکر کې مشغولول ډیره درجه لري. درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو موږ او تاسې په داسې زمانه کې ژوند کوو چې فتنې هر طرف نه راخورېږي او راوریږي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله رب العزت دې موږ په هغه لار باندې روان کړي چې الله زموږ نه راضي کیږي او د دې فتنو نه الله رب العزت په خپل حفظ و امان کې ساتي. حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قتل په زمانه کې عبادت کول زما خواته د هجرت کولو برابر دی. قتل زمانه هم د فتنې زمانه ده. نو که څوک په دې وخت کې د الله رب العزت د دین پابند شي او د الله رب العزت عبادت کوي الله رب العزت به هغه ته دومره اجر ورکوي لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته هجرت کړی وي. بل دا چې درنو اوریدونکو کفر به عام او آسانه شي. دا هم د قیامت د علامو نه یوه علامه ده. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل د تورې شپې په څیر د راتلونکو تورو فتنو څخه وړاندې د نیک عمل په کولو کې تادي او چالاکي وکړئ. داسې وخت به راشي چې سهار به یو کس مسلمان وي او ماښام به کافر وي. ماښام به مسلمان وي خو سهار ته به کافر وي. د لږ دولت لپاره به خپل دین وپلوري. دغه حالات درنو اوریدونکو نن ورځ موږ په خپلو سترګو باندې وینو چې د پیسو او د دولت په مقابل کې خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دین نه تیریږي د کفر غلامي ته غاړه ږدي د دې لپاره چې پیسې لاسته راوړي حتی د مسلمانانو په وینو باندې چې د دوی لاسونه هم سره کیږي د ده پروا نه لري.
نو دا د قیامت د علامونو یو علامه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کفر به عام او آسانه شي. داسې وخت به راشي چې یو کس به سهار کې مسلمان وي خو ماښام کې به کافر وي، ماښام به مسلمان وي خو سهار ته به کافر وي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې خپل فضل او رحم او کرم وکړي. د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. کله چې فتنې ډیرې او عامې شي نو په داسې حالاتو کې انسان د نیکو عملونو په کولو کې ډیرې ستونزې محسوسوي او په دین باندې تګ او عمل کول ورته سخت او ناشونی ښکاري او همدارنګه په داسې حالاتو کې د ایمان ساتل له ډیر خطر سره مخامخ وي. لکه نن ورځ چې دا حالات ټول موږ او تاسو په سترګو باندې وینو، اگر که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویي او وړاندوینه د نن نه 1400 کاله مخکې کړې ده. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالاتو کې د نیکو عملونو په کولو کې د سبقت او تادی مشوره ورکړې ده او ویلی دي مخکې له دې چې خنډونه درته پیدا شي د نیکو عملونو په کولو کې اخته شئ او خپل ایمانونه محفوظ وساتئ. د فساد په وخت کې، د فتنې په وخت کې چې خلک وینې په منکراتو باندې او په فساد باندې گرفتاره دي، ته هغو سره ګډون مه کوه، هغو سره په هغې لار باندې مه ځه، بلکې ته د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شه، الله ته متوجه شه، د الله نه ویرېږه، تر څو په دې سختو حالاتو کې او په نازکو حالاتو کې د فتنې په حالاتو کې الله رب العزت تا په خپل حفظ و امان کې وساتي. لکه څنګه چې هغه کسان په فساد باندې روان دي او د فساد په مجلسونو کې ګډون کوي، خپله مفسدین دي، تباه او هلاک دي چې هغو سره ته تباه نشي. په دې باندې هر څوک پوهیږي چې کومه مجلس د الله لپاره دی او په هغه مجلس باندې یا په هغو خبرو باندې الله او د الله رسول راضي کیږي او په کومه مجلس کې الله خفه کیږي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم خفه کیږي او د الله د غضب او د لعنت لامل ګرځي. الله تا ته عقل درکړی، الله تا ته تمیز درکړی چې ته تفکیک وکړې، د فتنو نه ځان وساتې، د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند شي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالاتو کې د نیکو عملونو په کولو کې د سبقت او تادی مشوره ورکړي او ویلی دي مخکې له دې چې خنډونه درته پیدا شي د نیکو عملونو په کولو کې اخته شئ او خپل ایمانونه محفوظ وساتئ، ځکه الله مکړه چې په فتنو کې د ښکېلېدو له امله د نیکو عملونو څخه بې برخې پاتې نشئ. دا ډیره له فتنو څخه ډکه زمانه ده، له هرې خوا څخه به ستاسو دولتي مشران ستاسو د بربادي او ستاسو په فساد کې د غورځولو کوشش کوي. د لږې دنیا په بدل کې به د خپل دین د خرابولو کوشش کوي. دا ټول حالات په سترګو وینو. یو مړوکی مثال یې دا ده چې په محکمه او په عدالت کې به د دروغو قسم خوړل د خلکو دنده ګرځېدلي وي. د یو څو روپو لپاره به خلک په دروغو قسمونه کوي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د دروغو په قسم سره د خلکو مال لاسته راوړي او په هغې باندې قسم وخوري، په هغه باندې جنت حرام او جهنم پرې واجب دی. نن ورځ څه حالات روان دي په دې ټولنه کې، په کومو بدبختیو کې موږ او تاسو اخته یو. حرام مال ته خو اصلا څوک حرام نه وایي، بلکې پیسې دي چې د هر طرف نه وي، که هغه د دروغو په قسم باندې لاسته راځي، یا په رشوت سره لاسته راځي، یا په سود سره لاسته راځي، خو پیسې دي وي. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې په خپل حفظ و امان کې موږ او تاسې وساتي او د دې فتنو نه دې الله موږ او تاسو بچ کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د رنځور زه طبیبه، د رنځور
فریادونه زما د رنځور زړه طبیبه د رنځور زړه طبیبه وکړه علاجونه زما. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت له علامو نه یو علامه دا ده چې له اسلام سره به خلک نه آشنا شي. مسلم حدیث دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اسلام په لومړیو کې د ناشنایي په حالت کې راښکاره شوی و. اسلام په لومړیو کې د ناآشنایي په حالت کې راښکاره شوی و چې ځینې خلکو ترې منډې وهلې او ځینې خلکو پرې عمل کوه او ډیر ژر به بیرته ناآشنا او یوازې شي. داسې ناآشنا او یوازې لکه څرنګه چې په لومړیو کې و. ډیر کم خلک به وي چې په اسلام باندې عمل کوي، یعنی په سلو کې به یو کس په اسلام باندې عمل کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل د هغو خلکو لپاره د خوښي زیری دی چې په اسلام باندې د عمل کولو له امله په ناآشنا خلکو کې شمار شي. نن ورځ هم که څوک په اسلام باندې پوره عمل کوي، په پوره توګه باندې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند کې ګرځي، یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو او په ارشاداتو باندې پوره عمل کوي، خلک هغه ته په ناآشنا سترګه باندې ګوري چې دا څه کوي. او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خلکو ته د خوښي زیری ورکړی. پرېږده چې تا ته ناآشنا ووایي، خو محمد رسول الله تا ته د خوښي او د کامیابي زیری درکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه مطلب دا دی چې کله ما د اسلام په لور بلنه پیل کړه نو خلکو ته ډیر ناآشنا و. لږو خلکو اسلام قبول که او ډیری خلکو ترې مخ واړوه. دا ځکه چې هغوی ته ناآشنا و. نه یوازې دا بلکې هغو خلکو ته یې بېدینه ویل. کومو خلکو چې به اسلام منلی و دوی یې دومره تنګ کړي و چې مکه یې پرېښودله او د حبشې طرف ته یې هجرت وکړ. او داسې حالت هم راغی کله چې له مکې مکرمې څخه مسلمانان حبشې ته مهاجر شول او هلته ورته آرام ژوند په برخه شو. نو له مکې نه ځینې قریش ولاړل، مشرکین ولاړل او د حبشې پاچا ته شکایت وکړ چې د مکې ځینې ناپوهه او کمقه خلک دلته راغلي دي. هغوی د خپل پلار او د نیکه دین پرېښودلی دی او له ځانه یې نوی دین راوړی دی. داسې دین چې نه یې ته منلو ته تیار یې او نه یې موږ، نو له تا هیله کوو چې هغوی موږ ته وسپارئ. خو هغو صحابه کرامو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې وه، هغو خپل ثبات او استقامت له لاسه ورنکه. الله رب العزت د حبشې د پادشاه په زړه کې رحم واچوه تر څو د دې مظلومو او فقیرو او مساکینو صحابو نه دفاع وکړي او هغه مشرکین او متکبرین چې هغوی ظالمانه توګه باندې حبشې ته راغلي وه تر څو دا مظلوم صحابه بیرته وګرځوي، هغوی یې ناهیلې کړل او بیرته یې وشړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې څوک دین طرف ته په هغه وخت کې رابلل نو هغو ته به دا خبره ډیره ناآشنا ښکاره کېدله چې دا څه وایي. حتی چا به چې د اسلام دین ومنه هغه ته به بېدینه ویل. هغه حالت نن ورځ هم راغلی دی. چاته چې قرآن بیانیږي، د محمد رسول الله سنت بیانیږي، توحید ورته بیانیږي، هغو ته دا خبره ناآشنا ښکاري. که د بدعت په وړاندې مبارزه کوي، د مزخرفاتو په وړاندې مبارزه کوي، خلکو ته ناآشنا ښکاري او ځینې ظالمان بیا قسمه نومونه در باندې هم دي. هغه د رسول الله حدیث دی چې اسلام په لومړیو کې د ناآشنایي په حالت کې راښکاره شوی و او بیرته به ناآشنا او یوازې شي.
کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام په لور خلک رابلل نو مشرکینو به ویل ما سمعنا بهذا فی ملت الاخره ان هذا الا اختلاق. دا خبرې چې ته کوې موږ د نږدې زمانې په ملت کې له هیڅ چا نه دي اورېدلې. دا نور هیڅ نه دي مګر له ځانه جوړې شوې خبرې دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له دې وروسته ډیرو خلکو اسلام قبول که او د پرمختګ لپاره ډیر کارونه هم وکړل او ښه پرمختګ یې هم وکه، مګر له دې وروسته به بیا داسې وخت راشي چې اسلام به یو ځل بیا خپل اصلي حالت ته راشي، یوازې او نااشنا به شي. داسې څوک به پیدا نشي چې د اسلام احکام پوره توګه باندې قبول کړي او پر ځان عملي کړي، بلکې د اسلام ارکان او امرونو ته به په نااشنا سترګه باندې ګوري. داسې به ورته ګوري ته به وایې چې اسلام له سره نه پیژني. ځینې فاسد رواجونه، ځینې فاسد رسمونه چې د اسلام په مقدس دین کې هغو لپاره اصل نشته، هغونه به دین جوړ کړی وي. واقعي دین چې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله د سنتو په رڼا کې ورته بیانیږي، څوک به منلو ته تیار نه وي او هغو ته به نااشنا ښکاري. او ځینې مبتدعین به بیا په هغه چا باندې چې د الله کلام او د رسول الله حدیث بیانوي مختلف نومونه هم دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام به یو ځل بیا خپل اصلي حالت ته راشي، یوازې او نااشنا به شي. داسې څوک به پیدا نشي چې د اسلام احکام قبول کړي او پر ځان عملي کړي، بلکې د اسلام ارکان او امرونو ته به په نااشنا سترګه به ګوري. داسې به ورته ګوري ته به وایې چې اسلام له سره نه پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه وخت کې به په اسلام باندې عمل کوونکي ډیر کم وي او یو به وي. کیدای شي چې یو نیم ځای کې درته کوم پوخ او قوي مسلمان په مخه درشي، نور ټول به په ګډو وډو سر وي. داسې مسلمان ته چې په داسې وخت کې د الله رب العزت په اوامرو او د رسول الله په سنتو باندې پوره عمل کوي، کم خلک چې په بدو سترګو ګوري او څوک ورسره خبرې کول هم ښه نه ګڼي، زه د الله رب العزت لخوا د خوښي زیری ورکوم. د ترمذي او د ابن ماجې په روایتونو کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دین به د حجاز په لور داسې راتاو شي لکه څنګه چې مار د خپل کور په طرف راتاویږي. په کوم ځای کې چې د مار هستوګنځای وي هلته راټولیږي مار، همدارنګه به دین د حجاز طرف ته راټول شي. دین به یوازې په حجاز کې پاتې شي، لکه څنګه چې ګډې او چیلۍ یوازې د غرونو په څوکو کې اوسیږي، همدارنګې به دین یوازې په حجاز کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا وویل بې له شکه چې اسلام به یو ځل بیا د همغسې نااشنایي په طرف لاړ شي لکه څنګه چې په لومړیو کې راښکاره شوی و. نو د خوښي زیری دی هغو نااشنا خلکو ته چې په دغه وخت کې زما په هغو سنتو منګولې لګوي، عمل پې کوي، کوم چې له ما نه وروسته خلک ګډوډ دي. الله رب العزت دی منګ او تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل را نصیب کړي. د فتنو په زمانه کې د الله موږ ته د عبادت توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت موږ د فتنو نه وساتي او په خپل حفظ و امان کې ولري. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ډېر پخوانی مې په زړګي کې ارمانونه زما، نن ګوګل کې مې زړګی پر یادونه زما. طبیبا د رسول زړه طبیبا وکړه علاجونه زما، نن ګوګل کې مې زړګی کړي پر یادونه زما. د رنځور زړه طبیبا خپلی وطن د مدینې چې پکې ته اوسېدې، خپلی وطن د
سترګې پټې کړما چې سترګې پټې کړما راشي خیالونه زما نن ګوګل کې خړې زړګای کړي فریادونه زما د رنځور زه طبیبا د رنځور زه طبیبا کړه علاجونه زما نن ګوګل کې خړې زړګای کړي فریادونه زما د رنځور زه طبیبا ولای خار کلی غرونه کلی دشت مېری ولای خار کلی غرونه کلی دشت مېری خدایا دا سوال کم درلا خدایا دا سوال کم درلا کې دې قدمونه زما نن ګوګل کې خپل زړګی کړي فریادونه زما د رنځور زه طبیبا د رنځور زه طبیبا کړه علاجونه زما نن ګوګل کې خپل زړګی کړي فریادونه زما د رنځور زه طبیبا سری گریوان یم سر بابر یم د مجنون پشانه سری گریوان یم سر بابر یم د مجنون پشانه ځان سره ناست یم ډیر ځان سره ناست یم ډیر شوي دي غمونه زما نن ګوګل کې خپل زړګی کړي فریادونه زما د رنځور زه طبیبا د رنځور زه طبیبا کړه علاجونه زما نن ګوګل کې خپل زړګی کړي فریادونه زما د رنځور زه طبیبا لکه چې شمع ویل کېږي داسې ولې شومه لکه چې شمع ویل کېږي داسې ولې شومه په ټول بدن باندې په ټول بدن باندې بل شوي